بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د امر بالمعروف ریاست محتسبینو له قومي مخور او ځایي اوسیدونکو سره په ودونو او نورو خوښیو کې د ترسره کیدونکو بې ځای او غیر شرعي دودونو د مخنیوي په موخه ولسي ناسته ترسره کړه. د بادغیس ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره په اصلاحي ناسته کې د دعوت پر مهال هغوی ته وویل چې اولادونو ته سالمه روزنه ورکړي او په خپل اولادونو د عصري تعلیم ترڅنګ دیني زده کړې وکړي څو راتلونکی نسل له اسلامي احکامو خبر او په اسلامي روحیت سمبال وروزل شي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز پل عالم په ګډون د ټولو ولسوالیو له دیني عالمانو قومي مخورو سره د عقیدوي جوړښت فکري سمون او په ټولنه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه یوه لویه ولسي ناسته ترسره کړه. د فراه ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د یاد ولایت د استئناف محکمې او د علماو شورا په مرسته د یاد ولایت د خاکی سفید ولسوالۍ اسلام آباد کلی او د پشترود ولسوالۍ کندر کلی کې د دوه قومونو ترمنځ 2 کلنه دښمني چې له دواړو خواو 2 کسان مړه او یو کس ټپي شوی وو د یاد ولایت په مقام کې چې د ولایت والی امنیه قومندان او زیات شمیر نورو امارتي مسؤلینو ګډون درلود په دوستۍ بدله کړه. د سمنګان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت له ځایي خلکو سره په اصلاحي ناستو کې د دعوت پر مهال هغوی ته وویل د یلدا شپې نمانځل په اسلام کې هیڅ اصل نه لري چې ترسره کول یې ناروا او غیر شرعي عمل دی. د پروان ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي رحمت الله زبیر د دې ولایت د سیاګرد او شینواري ولسوالیو ته د رسمي سفر پر مهال د دې ولسوالیو له مسؤلینو سره د همغږۍ په موخه په جوړو شویو ناستو کې هغوی ته وویل راسپارل شوي مسؤلیتونه الهي امانتونه دي چې الله جل جلاله له موږ څخه پوښتنه کوي، نو په همدې اساس باید د راسپارل شوي مسؤلیتونه په پوره امانتدارۍ سره ترسره او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړو. د کونړ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز په ګډون په 15 ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره د هغوی د شکایتونو اوریدلو په موخه ناستې ترسره کړي. په دې بیلابیلو ترسره شوو ناستو کې د یاد ولایت محتسبینو ځایي خلکو ته په خبرو کې وویل امر بالمعروف وزارت د خلکو شکایتونو اوریدلو په موخه په ولایتونو ولسوالیو کې ریاستونه او امریتونه لري ترڅو خلک وکولای شي خپل شکایتونه په اسانۍ سره د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو ورسوي. بلخوا د فاریاب ولایت د امر بالمعروف رئیس د دې ولایت له اوسیدونکو سره په اصلاحي ناسته کې هغوی ته وویل حجاب الهي حکم دی نه اسارت او بندیتوب چې رعایتول یې د ښځینه‌وو د خوندیتوب او په ټولنه کې د منکراتو د مخنیوي سبب کیږي. په تعلیم او تربیه دا ولس وکړه ښه پالنه ولس ځان ته در نږدې کړه ولس زړه تکړه دننه بادشاهي وکړه په زړونو چې د کړې هر څوک مننه عمر اخلاق پیدا کړه چې تاریخ د کړې ستاینه تاریخونه را ژوندي کړه د خبیب او د عمار جوړ د خوار وطن پاسبان شه جوړ د وران وطن معمار.